د لمر مرچ وخورئ او ځان ته روغتیا ور په برخه کړئ. سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. د لمر مرچ په اصل کې د بانجانو له کورنۍ څخه ده. مرچک یو له خوندورو مرچکو څخه دی چې په ژیړ، شین او سور رنګ موندل کیږي. خوشبويي هم د خوند په ډیرولو کې ډیر مهم رول لوبوي. د لمر مرچک له بیلابیل ترکاریو سره هم پخیږي او په ځانته ډول هم پخیږي. وده یې په روزنې پورې اړه لري. هر څومره چې په ښه روزنه وشي په هماغه کچه ښه وده کوي. رنګ یې له شنه پیلیږي، ورو ورو زیړ، نارنجي او په پای کې سور رنګ خپلوي. هر څومره چې رنګ تیز وي هماغومره د مغذي موادو کچه پکې زیاته وي. د لمر مرچ د سلاد په مشقاب کې یوازې یو اضافه سبزي نه بلکې ډېرې ګټې هم لري. دغه مرچ هم پاخه او هم خام خوړل کیدلی شي. دا چې دغه مرچ ډېرې زیاتې ګټې لري نو له همدې کبله ډاکټران او د تغذیې برخې متخصصین د خوړو سپارښتنه کوي. د لمر مرچ د بدن مقاومت لوړوي او په بیلابیل ناروغیو پر وړاندې کار هم ورکوي. د سترګې روغتیا ساتي، د ناروغیو پر وړاندې د بدن مقاومت لوړوي. د مور په خېټه کې د جنین لپاره د مغذي مواد جوړوي، وزن کموي او له سرطان ناروغۍ سره مبارزه کوي. عصبي سیستم قوي کوي، له وخته مخکې د زړه زړښت څخه ساتي. مخه نیسي. له تنفسي سیستم سره مرسته کوي، د وینې جریان کنټرولوي او د هضم سیستم پیاوړی کوي. د لمر مرچک د سرطانو ناروغیو خطر کموي ځکه چې دغه ډول مرچک په خپل جوړښت کې ډېرې غذایي توکي او انټي اکسایډ لري او د پروستات، ریښې او مثانې د سرطان د خطر په کمولو کې اغیزمن تمامیږي. او انزایمونه چې د معدې د سرطان مخنیوی کوي. په سور رنګ د لمر مرچو کې د لایکوپین وي چې د زړه د روغتیا لپاره ګټور وي او د فولیټ او د ویټامین B6 یو ښه ذریعه هم ده چې د زړه د ناروغیو خطر کموي. په د لمر مرچکو کې ویټامین C وي چې دفاعي سیستم پیاوړی کوي او د انټي اکسایډ هم وي چې د آزاد رادیکالونو پر وړاندې مقابله کوي. د لمر مرچک ویټامینونو اندازه نسبتاً رومي بانجان، پالک، لیمو ته زیاته ده. نوموړی مرچک خواږه او ډیره اندازه په سلاد جوړولو کې او په چکني جوړولو کې او اچار او په همدې ډول په صنعت کې په زیاته پیمانه سره په کار وړل کیږي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.